اخوا شه اخوا شه ستاسو د بې اتفاقۍ د لاسه ورځ په ما کې وینه وچېږي تاسو د یو بل دښمنان ولې جوړ کړئ ولې په ما پورې خلک خندوئ تاسو خو د یو مور او د یو پلاره پیدا ظالمانو ولې په ما پورې خلک خندوئ ولې دادا نور لبه مې نه ستړی کې کو په تا پورې خلک خاندي او که کینې خو د دې هلک سره نور ژوند نه تېروم په دې کور کې نه تېروم او دا ته داسې زما د سترګو تورې دادا تم دا یو خبر په کوله غوږونو واوره که دا سړی په دې کور کې وي نو زه به دا کور تا ته پرېږدمه یا به په دې کور کې دی او یا به په دې کور کې زه یم بس یا الله داسې نافرمانه الوزي چاله ورنه کړي هره ورځ د دوی بې اتفاقي ده او په کور کې جنګ جګړې دي یا الله زما په ژوندانه په دوی کې اتفاق راولې ربه اتفاق راولې ربه د دوو وروڼو بې اتفاقۍ خپل پلار په ډېر سوچ او فکر کې اخته کړی او لنډه ده چې د پلار ژوند په ختمېدو شو دادا ستا طبیعت ډېر خراب شوی دی راځئ چې تاسو هسپتال ته بوځم راځه ستا هسپتال بوته ضرورت نشته زه یې بوی شم پرېږدی په دې حالت باندې بچو تاسو په خپلو کې شرم مه کوئ زما د ژوند ګړۍ ختمې شوي دي ستاسو بې اتفاقۍ د لاسه خو زه دې کټ ته راورسېدم او پرېوتم بچو ما په هسپتالونو مه ګرځوئ زما د ژوند ډېوې په مړه کېدو دي خو زما په ډېر غټ ارمان و چې ستاسو به اتفاق راشي خو دغه ارمان به زه ځان سره ګور ته ویسم ما ته دا هم پته ده چې ستاسو په دې کور کې اتفاق نه راځي نه راځي اخري وصیت مې واورئ ما په خپل پټي کې د ستاسو دواړو دپاره خزانه خښه کړله او هغه به دواړه د دادا څلوېښتمه وشوه او تا ته پته ده چې دادا یو وصیت کړی چې ما ستاسو د دواړو دپاره په پټي کې یو خزانه خښه کړې ده که ته زما سره تلو ته تیار یې نو بیا به زما سره شریکوار یې او که تلو ته تیار نه یې نو بیا به په خزانه کې تا ته هیڅ نه میلاویږي څنګه باندې یم تیار نیمه ستا ده او نیمه زما ده خپل بار به وړې او خپل به وړم د سبا نه راوځه او تیاری کوه صحیح ده اوس به څه کوو څه به کوو خو کار به کوو که نه زه به یې کنم ته به خاوره غوځارې خو خزانه پکې راوخته جو نیمه ستا نیمه زما نه تې ته ماله سوه یو روپۍ راکې او نه زه تاله کار به یو شان کوو خو په شریکه بالکل خوښه مې ده خپل بار به وړې او خپل بار به وړم شروع کوه ټایم مه ضایع کوه پټی خو ټول کنده کنده کو خو څه پکې میلاو نه شو زه ماریان یم چې پټی خو موږ ټول وکنستو
او څه پکې ولې میلاو نه شو؟ داسې راته ښکاري چې محنت ضایع لاړو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ته تروز عملې ونې شوي کو روغ پټې و کندې کو نو څه مسله ده خیر دی؟ تروز بیا دا خبره اوس نه پټوله خو اوس نه پټېږي. زمونږ پلار دی الله وبخي د مرګ په ټایم کې موږ ته دا ووې چې بچیا په دې پټي کې مې خزانه ښخه کړې ده او ځان له مې راوباسئ خو ځای راته نه وښولی دا پټی پسې ځکه کندې کوله تروز بیا. ښه نو دا خبره وه چې ځای درته نه یې ښولی نو په دې کې خزانه نه معلومېږي. هسې ځان مه ستړی کوئ. تروز عمل یې مشوره در کومه پټی خو تاسو ټول پوس کړی دی او ټول کندې کړی دی نو دا کندې پټې کوئ او په دې باندې غنم وکرئ نو ستاسو پیدا به وکړي. نوروايده ایوب خو موږ ته ساده ښکاري خو ښه خبره یې وکړه. دا پټی سیم پوس شوی دی غنم به پرې وکرو نو پیدا به وشي. د ایوب دا مشوره زما هم خوښه شوه خو ګوره یو ځای د سره کار نه کومه یوه ورځ به ته کار کې او یوه ورځ به زه کار کومه او دا پټی خو مې د سره ځکه یو ځای کندې کوو ما وې داسې نه چې په دې خزانه کې دی زما سره غلا وکړي. ټیک ده ما ته منظوره ده یوه ورځ به ته کار کې یوه ورځ به زه کار کوم دا کندې به ټپې کړو او سبا ټیکټر راوله وبه یې کوي. بس ټیک ده سبانۍ نمبر زما دی سبا به زه ټیکټر راولم او په دې باندې به غنم وکرم او راځه چې اوس دا کندې په شریکه باندې ټپې کړو. آخر کار پټی وکرلی شو ورسره څه سبزیانې هم وکرلې کله به یو رور کار له راتلو او کله بل رور. په پټي کې بعضې سبزیانې هم را رسېدلې وې کله ناکله به دوی کور ته هم وړې. یو ورځ داسې هم وشول چې دواړه وروڼه یو ځای پټي ته راغلل. مشر رور کشر رور ته قار هم شو خو کشر رور ورته جواب ورنکو او هغه کار یې وکړو. په جواب نه ورکولو د مشر رور زړه ډیر زیات خوشحاله شو. په دغه معمولي خبره کشر ته په زړه کې ډیره مینه پیدا شوه او بیا به اکثر دوی یو ځای کار کوو. وروره کار په قلاره کوه ګوتې ونه ریبې ناشنای په کار نه پوهېږي خیر دی زه به ډېر کوم ستا نه خو ته په قلاره چې ګوتې ونه ریبې خوږ نه شي صحیح ده. ورور دې باندې خفه کېږي لږ په قلاره باندې کار کوه. دا اوبه وڅښئ تاسو به تږي شوي اوبه وڅښئ دمه پکې کوئ خیر دی. نه نه الله دې خیر کړي ته په قلار کار کوه ته ناشنای ته رانه خوږ نه شي موږ عادت یو. رور مې ستړی شوې که څه ډېر زیات ښه لالا زه څه ستړی شوم ستړي خو تاسو شوئ چې ګنټه کار به ما کوو او پوره ورځې کار تاسو کړلی خو خوشحاله په دې یم چې هغه خزانه میلاو شوه. رور مې دا څه خزانه ده
خزانه د دې نه ماته بله غټه میلاو شو د الله پاک راکړه. لالا زه پوه نه شوم کومه بله غټه خزانه تاسو ته میلاو شوه؟ ماته دا میلاو شوه چې زما ستا اتفاق. مشر رور کشر ته وویې زما او ستا اتفاق د دنیا غټه خزانه ده، خو افسوس چې نن دادا ژوندی وی نو ډېر به خوشحاله و. ملګرو دغه شان نن هم ډېر پلاران په دغه تمه ژوند کوي چې زموږ بچي به کله په اتفاق کیږي. په اتفاق کې برکت دی، په اتفاق کې خوشحالي ده. اتفاق د دنیا د ټولو نه غټه خزانه ده. ملګرو دا ویډیو د خپل ملګرو سره د صدقه جاریه په طور باندې ضرور شیر کړئ. شکریہ.